اوس به ټول افغان مهاجرین یو دم واپس نشي لېږلی، بلکې افغان کډوال به په درې مرحلو کې لېږلی کېږي. لومړۍ مرحله کې به ای سی سی کارډ هولډرز واپس لېږلی شي، د کوم تعداد چې دا وخت تقریبا 1.5 لاکه خوشا دی. په دویمه مرحله کې به پی او آر کارډ لرونکي افغان مهاجرین واپس لېږلی شي. هغوی ته تقریبا 13 جون 2025 پورې وخت ورکړی شوی دی. بیا په دریمه مرحله کې به هغه افغانان لېږلی شي کوم چې نورو ملکونو ته تلو دپاره په عرضي توګه پاکستان کې مقیم کړی شوي وو. که چېرته د دغه افغانانو په دستاویزاتو کې یا د ویزې په پروسس کې یا ډاکومنټس کې د متعلقه سفارتخانې لخوا لملټ کیږي، نو بیا به هم دوی ته 13 سپتمبر پورې مهلت ورکولی شي. هغه افغانان چې کوم اوس موجوده لیږلی کیږي یعنی ای سی سی کارډ هولډرز، د هغوی د بچو تعلیم، د هغوی کاروبار او د هغوی ژوند به یقینا چې متاثره کیږي. د هغې وجه دا ده چې د 15 دهایو راهیسې دغه افغانان پاکستان کې موجود دي. تقریبا 3 نسلونه د دوی په پاکستان کې پیدا شوي دي، چا چې په پاکستانیانو سره په شراکت باندې کاروبارونه جوړ کړي دي، ځمکې اخیستې دي او دغه شانتې رشتې هم شوي دي. اوس چې یو دم دا واپس لیږلی کېږي، یقینا چې د دوی دپاره به ډېر مشکلات پیدا شي. هم په دې سلسله کې یو ان ایچ سی آر او افغان حکومت هم پاکستان ته دا درخواست کړی دی چې په جبري توګه دې د دوی ملک بدري نه کیږي، بلکې دوی ته دې مهلت ورکړی شي چې په رضاکارانه توګه باندې دغه افغان مهاجرین واپس خپل ملک ته لاړ شي.